اوه ډېر خوش قسمت یې فرازیه د مرګ د خولې نه راووتې پولیس هغه ډزې اوې ته خو به ډېر ستړی شوې چې ستاسو خوا له راغلم نو ټوله ستوماني مې ختمه شوه ستاسو ډېره مننه باباجي زه به ستاسو د احسان ټول عمر هېر نه کړم دا احسان نه دی فرازیه ما ته نړۍ ټول حال ویلی دی زه تا سره څنګه یو څو خبرې کول غواړم دلته راشه جی باباجي ما چې په اولنۍ ورځ دلته ولیدې نو پوه شوم د باندې چې ته دلته هسې نه راغلې په سینه دې لوی بوج پروت دی یو انګار چې دننه بلیږي باباجي نه پوهېږم چې دا به کله سړېږي دا اور یوازې ستا په سینه کې نه دی بل زما په زړه کې بلیږي خو ته ما نه ښې زه تاسو سره څنګه ښه کېدی شم باباجي ځکه چې تا ته خو خپل دشمن معلوم دی خو ما ته دا هم پته نشته چې زما دشمن دی څوک نو ګنې تاسو زه د خپلې اندې دلته نه یم ناست په ما ډېر ظلم شوی دی تاسو سره یو ناترسه بني آدم زما ګور روان کړی دی فرازیه څنګه دا حال صرف کرمې ته معلوم دی کرمې تر اوسه خو د هغه د مړ ژوند هېڅ پته نه لګېده خو لږه موده وړاندې چا راته ویلي وو چې هغه چېرته په جیل کې دی خیر را به شي کرمې به م راشي دوی به تر هغې دلته تر کومې چې دوی خوښوي ډېره ښه ده باباجي مونږ دلته نور نشي ایساری ضد مه کوه فرازیه ستا لپاره ضروري دي همدا صفتونه کول نو صفتونه خو اوس هم کوم خو په دې کې ستا ډېره سستي ده زما چې درته مې ویلې چې راوباسه لږې پیسې او پورته کړي یو درس بچا خو ته د چا منې فرازی که اول سیرو نو اوس په دو سیري که دړی هم شي که نه لښکرخانه زما هېڅ نشي کولی نو بیا یو بل کار وکړه یو دوه ماشینونه نور واله او یو دوه سړي نور وساته یاره لښکرخانه څه ډېرې نیازبینې خبرې دې شروع کړي دي خدای خبر چې زما سمې خبرې مو ستا ته نیازبینې ولې ښکاري څه راپور دی سر زموږ ستا اومه خوران نیولي دي فرازی پکې شته سر موږ ډېر کوشش وکړو خو فرازی په لاس را نه و خو د قانون د اوږدو لاسونه به تر څو بچ ګرځي نو بیا تاسو ورسې نیولي دي صمد خانه اصلي مفروض پکار دی اصلي کارخانه ته ستا هغه څلور واړه سپیان خو کور ته ځئ که نه جی د فرازي په کیس کې ستاسو د 5 واړو د سسپنشن اډر دی دا خو عجیبه خبره ده سر عجیبه خبره نه ده مخروض نه تښتېدلی دی او هغه هم فرازي چې د خانانو سره دښمني ده او د خانانو د زوره خبرې چې ځئ نو د میرزا صاحب نه دې اډر یو کاپی وصول کړي صمد خان جی سر دا چې په ګشو خالي اچھا کری جی زموږ د موبایل بیس روانګي کې ډېره ښه ده وبولئ چې تاسو لا کټ تیاره کړه
هلکه غلام نبي. جی خان جی. دا هغه شاملات دی چې کاندار خان ته مې یاد کړی و. ډېر ښه خان جی. دا شاملات چې تاسو کاندار خان ته یادو نو په خپلې ولې نه اخلئ؟ دومره طاقت زما چېرته دی غلام نبي. هسې ډېره ښه ځمکه ده خان جي. اورېدلي مې خان جي چې حکومت به دلته یو پوخ سړک هم جوړوي. چپره نه په سړک کار هم شروع دی. بیا خو به دا ځمکه نور هم قیمتي شي خان جي. یاره خان جي زه خو یم چې چېرته نوره ځمکه وله خرڅه کوي خو دا شاملات ضرور واخلئ. ښه ده ګورو سوچ پې کوو که نه. سر تاسو پټي یادوئ. موږ خو دا خواوشا ټول ځنګل او غرونه مو لټول سر. یقین وکړئ سر که پرازي په دې علاقه کې وی نو موږ دا پراز ضرور راغلی سر. ښه جي دا ستاسو خبره ټیک ده سر. کېدای شي چې غیر ته ورغلي سر. ښه جي نه جي راځي خو به ضرور سر ځکه چې د هغې دښمني د خانانو سره ده سر. موږ ورته اوس هم ټول لار نیولي. ډېره ښه ده سر. اوکې سر. السلام علیکم سر. پرازي دومره لویه مسله جوړه کړې چې تپوس یې مه کوئ. داسې پرازي دومره خطرناک نه دی. دا ته څنګه پته ده؟ زموږ اخبار نویسونه څه پټوي. او په پرازي چې کومه انټرویو تا په خپل اخبار کې چاپ کړې ده نو ما لوستې وه. نو بیا دا هر چا خپل پر خیال دی. په دې او بحث نه کوو. ښه ده چې ته رالې. دا یو چټیان د پاس نه راغلی دی. چټی؟ هاو آی جي پي صاحب غواړي چې کم تحریک تاسو د هوایي ډزو په لړ کې شروع کړی دی نو په هغې کې دې موږ ستاسو مرسته وکړو. بیا خو موږ دا وګڼو چې زموږ دا طریق به زر کامیاب شي. خلک ټول ستاسو کار دی او عمل د رامدو کې دا موږ کوو. بس چې ستاسو مرسته راسره وي نو بیا موږ نور څه غواړو. صرف تاسو یو کار وکړئ. خلک راغونډ کړئ او څو اصول جوړ کړئ. ټیک ده دا کار به موږ نه شروع کړو. اوکې ښه جي. اوکې دا وایي د خدای په امان. د خدای په امان. کله که څومره هوایي فارغ دي چې هغه بند کړي. زه تاسو ټول د پیسو مسله کوم. خالد اسلام دلته زموږ ستاسو ټولو ښېګړه ده. تاسو به خپله ګورئ بدلون به خلک راځي. ولې خفه یې لاله؟ تر پرونه مې ځان ډېر شتمن ګڼه خو نن مې چې خیال وکړو نو د خپل ځان راته ډېر غریب غریب ښکاري. شکر دی موږ سره د څه کمی دی چې ته داسې خبرې کوې. د نشي احساس راته نن ډېر لوی پېغور راکړو. د کلي خانه خان آخر خبره څه ده؟ تاسې څنګه خانم چې ما د کلي یو شاملات قدرې ونخیستی شو. موږ یې شاملات کاندار خان واخیست او زه داسې پاتې شوم. شاملات خو موږ هم اخیستی شو. راځي که دلیل مې هغه ځمکه مو خرڅه کړی دی. اول زما د هغې حیثیت برابر و اوس هغه زما نه زیات شتمن شو. هر څه چې وشو داجي اوس دا خبره زړه ته مه اچوئ. چېرته ناجوړه نه شي خدای مکه لاله. ناجوړتیا به ښه وراله. بېوسۍ د احساس خو مې څه قدرې کم شوی وکړه. ډاکټر ته راولم ناجي. فلحال ما یوازې پرېږدئ لاړ شئ.
د ځانه خبر نه یې. زه د شمېرم قدمونه، زه د مینې مسافر یم، لټومه منزلونه. لکه شیبا ګامو خو ته سم دم دا اوس در باندې څه چلو شو؟ د دریاب دی چپو ته تا چېرې په غور کتلې دي نرګس؟ هره چپه چې بلې چپې سره غاړه غټې د دریاب غېږې له ورشي یو نغمه شان اورېدی شي، داسې نغمه چې دریاب بویا شي. او په چیغو چیغو وایي چې لیوني ځان سره مه راولئ. ولې دې تا ته لیونی ښکار؟ روغ هم نه. د دریاب مستو چپو تاسو ووایئ چې دا زما د مینې سپکاوی دی او که نه؟ څه چل دی لکه خوب مې لیدو خان. د ورځې خوبونه مه وینه. ولې خان؟ اړو څه مطلب یې نه. د شپې خوبونه ګوره، د شپې. د شپې خوبونه زموږ په نصیب کې چېرته یې ښه؟ ولې؟ له مېلس نه چې راشو سهار وي او تاسو وایئ چې هر ورځې خوبونه بې مقصده وي. او که نه؟ څه زمانه راله اوس زموږ خوبونه هم بې مقصده شو خان. نرګس موده ده څه؟ د مودو راسیو ده خان، زما د خوار نصیب په شان. خدای خبر کله به راویښېږي. دا سوتې بوتې شروع کړي دي مړه. دی هم دغسې اوتې بوتې وایي هر وختې. او په خیرونو په خیرونو. ډېره موده پس هم پېښه وکړه خانجي. ته څنګه؟ دعاګانې دي دعاګانې. نرګس هم ښه شوې ده. ورځئ که نه دننه؟ دا سهار وختې لګیا نصیب تقدیر ته ګناه نشته، بخت چې کوټه شي تندې تل ټکرې خوري نه. ځه خواره. ستا په سترګو کې اوښکې؟ حاجي د ژوند په دې ازغنه لار به کومې شپې بلختې روانه یم. ازغنه لار؟ ما خو ستا په هره لاره کې ګلونه شیندلي نرګس. ستا شیندلي شوي ټول ګلونه زما دپاره ازغي شوي دي. زه اوس په دې خنډو خال لا مونږ زه نشم کولی خانجي. منم سفر ګران دی نرګس، خو منزل ته رسېدو ناکوو. داسې خبرې مه کوه. ستا خپله مجبوري ده او زما خپله. موږ به د یو بل په خپو کې د مجبوریت دا ظلمې نه جو خانجي. د مجبورۍ زولنې خو ما پخوا ماتې کړې دي. بیا قدم ولې نه پورته کړې خانجي چې زما د عمرونو ولاړې بیړۍ هم روانې شي؟ هو دومره زر نه نرګس، انتظار کړی لا ختمه نه ده. زه نور انتظار نشم کولی خانجي. دا انتظارم خپل او زما یوه مجبوري وګڼه نرګس.
رښتیا وې خان دې دروازې خوبونه بې مطلبه او بې مقصده راته ښکاري ورغسته خوبه را بیداره شوه په اخره کې به زه صرف دومره ووایم چې انساني ژوند ډېر قیمتي شی دی د ژوند قدر وکړئ د ژوند سره مینه پیدا کړئ خو دا هوایي ډزې بند کړئ ستاسو لږ ساعت خوشحالۍ دپاره څومره کورونه روان شي څومره ماشومان یتیمان شي څومره خویندې کونډې شي څومره میندې بورې شي زه امید کوم چې زما او زما دې ملګري مراد علي د هوایي ډزو لپاره چې کوم تحریک شروع کړی دی هغه به تاسو ضرور کامیابوي هېڅ فکر نه کې ځوانه موږ ټول تا سره یو باباجي را باندې احسان څه وکړو چې په خپو کې راته داسې زولنې واچولې چې نه خو دې ځایه تللی شو او نه سارېدی شو هر څه چې وي خو د دې ځای نه تګ نه یې پکار نو ګنې موږ به ټول عمر دلته پراته یو همدغه فکر خو زه موړ یم صحیح چیز یاره نه نو بې د باباجي د اجازت نه چې راشو بخښنه به دې وغواړو بس بله یوه نور خبرې مه کوه مړه باباجي به در سخته زار وکړي بیا پراته اوسئ په دې زیارت کې او خورئ دا د لنګر خوردي مردي خورئ لنګر خوردي مردي د کلي خلکو خو په جار د رضا د مرستې اعلان وکړو کشر خان تا رضا او مراده راغوړ نه وجرې ته نه نه کشر خان ته به ورته څه نه وې دا مونږ د څه دپاره یو نو بیا بېګاله د ګلاب خان واده دی تماشه هم ده پکې او هوایي ډزې به هم پکې کېږي هوایي ډزې به څنګه کېږي ته ښایي چې د کلي خلکو د رضا د مرستې اعلان وکړو لومبی هوایي ډز به زه کوم کشر خان ته بیا ګوره څومره هوایي ډزې کېږي اورېدلي مې دي خانجي چې تماشه هم پکې ډېره اوچته تماشه ده نو بیا کالتوس ښه ډېر راوړئ چې د نواب خان واده پې نور هم ګرم کړو نه تا یو روز ویل که نه چې ځان دې په مصیبت اخته کړی دی خو زه وایم چې زما تحریک به ضرور کامیابېږي هغه څنګه د کلي ټولو خلکو زما مرسته کړې ده هغوی هوایي ډزې بلکل بند کړي دي خو څه د کلي د خان زوی حیدر خان د خدای هېڅ مرسته نه کوي او زه یېرېږم چې همدا حیدر خان تا ته څه نقصان در ورسوي رضا ته هېڅ څوک نقصان نشي رسولی ایس ایس پي صاحب را سره په ټلیفون خبره کوله هغه ته د کلي تاڼې نه ستا د کامیابۍ راپورټ رسېدلی دی ښه او پولیس به اوس باقاعده تا پوره هیلپ کوي ګډ بس ته خپل میشن جاري ساته جی اوهو بابا زه رضا منې کوم او تاسو یې کوره بچې ته په دې خبرو نه پوهېږې ته خپل ډاکټري کوه تماشې تیارې مه کوئ استادانو ولې بار پولیس راغلی تماشې بنده کړه تماشه بنده کړه آخر ولې وایي چې تاسو اجازت نه وې اخیستې ګلاب خان هغه کار شو څنګه حیدر خان راغی او پولیس سره خبرې وکړې تماشه به کېږي نو مونږ بهر ورشو حیدر خان هم درنه را روان دی په خیر حیدر خان راځئ چې اجازه باور شو او مېلمانه دې کېنو او د تماشې تیاری شروع کړه ورشه هلکه مېلمانه کېنوه او تماشې تیاری شروع کړه ښه دی څوک دی ویبه بچه خان سو قرآن قمتیس ویلو دا څومره پیچنده لړکس دا حیدر خان دی د لښکر خان زوی
یاره خانجي ظالم مې داسې وکړو یاره خانجي والله زما خو هغه لوګري ډېر خوښ شو او زما د لوګري نه پسه ټپې ډېرې ولګېدې خانجي والله چې اواز هم والله خدای ډېر خشته ورکړی دی ګورې ښه خو لوټونه هم سم راغونډ کړل یاره ګل اکبره زمونږ کشر خان چپ هم دی او خوشحاله هم دی چې دا ولې خوشحاله په دې مجانیا چې ډېره موده پس مې یو ښه تصویر ولیدو او چپځکی یم چې هغه ټکي را سره نشته چې صفت یې وکړه هسې لوټونه خو دې هم ښه برابر ورکړل کشر خان ته لوټونه دی ګل اکبره په نرګس خو زه خپل ټول ځان هم قربانولی شم دا راته ووایه چې کشر خان ته پته ده چې دا نرګس ده څوک ما ته پته ده کشر خان ته پته نشته نه بیا په خوله لاس کې ده که مونږ ورته حال ووایو چې د نرګس تعلق د مشر خان سره هم دی نو مشر خان هم په دې کلي کې هم پرې نږدي لکه دا څه پس پس مو جوړ کړي دي هسې خانجي د محفل صفت مو کوو کرمیت پخیر پخیر ما یې ګورم چې ما پېژنې مو که نه تا زه چېرته رولی شم کرمیا د جیل نه کله رالی پرون مازدیګر یې را پرېښوم ښه خو یې که نه کرمیا ډېر مې یادېدې سنوبره ما خو هم ډېر جوابونه درلېږلي وو ټول را رسېدلي وو ځکه د اډو جواب را نه کړه جواب را سره ونه څنګه مې درکړی تا ما سره یو لوس کړی چې ستا د دشمن نامه به تا ته ښیم ولې لوز دې پوره نه کړ خیر چې رالې نو اوس به راته ضرور حال وی ته چې دننه لاړ شم راځه کرمیا راځه نریا جی بابا جی ښې غوندې چپه ښې کا او د ځان سره یې وروړه ډېره ښه ده بابا جی کرمیا کښېنه ولې کرمیا بابا جي تا د کله راسې ما د خپلو پیرانو ډېر خدمت کړی دی کرمیا هلې په دې ګدی ناست یم بې شمېره مریدان مې دي ډېر عزت راله خدای را کړی دی نو بیا نور څه غواړې دشمن نه د بدل اور مې په قلار نه پرېږدي دا عزت دا مرتبه زه په خپله خو به څه نه کوم سړي ډېر دي را سره بس ته یو ځل ما ته زما د دشمن نامه وښیه د دې خبرې تپوس له به تا ماله خلک جیل ته م رالېږل نو بیا ته ما ته حال ولې نه وایې ما چې دا دومره موده قید تېر کړو سنوبره ستاسې کړم لکه چې ما د خپلو ټولو ګناهونو سزا خوړلي سنوبره زه یو نوی ژوند شروع کول غواړم نوی ژوند څنګه نوی ژوند ماشوم چې دې دنیا ته راشي نو بلکل پاک ساکي چې لږ پوه شي نو یو عملنامه یې شروع شي ثواب کوي که ګناه عملنامه یې ډکېږي د سزا تېرولو نه پس زه لکه د ماشوم پاک ساک دنیا ته راغلی یم سنوبره تا ته څرنګه خبرې کوې زه د خپل عمل په کتاب کې داسې پاڼه ساتل نه غواړم چې زما د ګناهونو نه ډکه وي سنوبره زه خپل باقي ژوند د یو ښه انسان په شان تېرول غواړم خو ته به ما ته زما د دشمن ضرور ښیې زه ستا په ګناهونو کې څنګه شریک شم سنوبره ما په جیل کې خپل سوچ بدل کو ته دومره ښه ځای کې ناست یې تا ځان له لاره جوړه نه کړه نو بیا ما دا دومره موده هسې ستا انتظار وکړه هسې انتظار دې نه دی کړی یو ښه مقام دې ګټلی دی دنیا ته سلامونه کوي
عزت دی کوي احترام دی کوي د دې هر څه باوجود سوزان ډېر نیمګړی ګڼم کړم یا که ماته د حال نه وي نو یاد لره د مرګ په وخت به زما سام په قلار وځي زه کلي ته ورځم ته زما په دې خبرو ښه سوچ وکړه چې راځي چې به کلي ته رسوم زه به ډېر ژر بیا راځم خو ما سره به خپل لو ضرور پوره کړې دا هغه کرم یو چې ما تا ته ذکر کړی و دی د جیله راغی او خو څه عجیبه شانتې خبره وکړه راته هغه څه دا چې خپل دشمن هېر کړو بدله ته وبخه داسې بنیادم سره خو په لاره متل نه دي پکار باباجي او تاسو ورسره لا دوستي کوئ خیر بیا به م راځي چې راشي نو تپوس پتې کوم پرېږده مې چاته پرېښودل هم نه دي پکار دی خو هم ستا د کلي دی خو ته جوړ نه پېژنې ما چېر لیدلی نو پېژنم بیا څه ښه ده ته ملګرو له ورځه بار مه اشارېږه پولیس چې راځي ګورې ځه اوس لګیاو د نرګس خبرې کولې خو ما سره هم لګیاو څه وې وې چې د نرګس کره به ورځو نو بیا ما سره نور غم نه یا هغه څه چېرته مشر خان ته پته ونه لګي او موږ په ملامته کې رانه شو ښه دي وې دا خانان خلک دي دوی خپل بال بچ نه ګرموي حیدر خان ته دا پته نشته چې نرګس له مشر خان هم ځي راځي یاره ښه لانجه ترې جوړه شوه ګورې ښه نه نو حیدر خان ته به ووایو که نه پام کوه ځان په بلا ونړی پرېږده چې د هر څه ورته نرګس په خپله ووایي دا دې م خو وویلو خانه نن خو ډېر خوشحاله خیر خو دی که نه ګوره ستا نه که واده تپوس کړم او تا راته انکار کړی و کمال دی او تا رانه بیا ورو تپوس ولګو تا چې انکار کړی و نو اوهو ترور جانې هر وخت خو څوک انکار هم نه کوي که نه نو بیا د دادي سره د واده خبره وکړم زما طرفه نه ګورې ته خپل ځان د طرفه ورته ووایه بیا لږ بار وکړه هغه سره سینې خو درله وګورم که نه جنې به درته زه واخلم رښتیا ډېر بې شرمه شوې ښه دا راته وویل چې جنۍ څوک ده اوس درته دا نه وایم فلحال مې 11,000 روپۍ پکار دي دادي نه دې وغواړه موډ یې ښه نه دی چېرته انکار به راته وکړي نظر چې پیسې راوړي نو بیا به یې درله درکړم که نه ښه چې بیا راکړې ګورې ښه راځه 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 درته راځه د کلي خلک وایي چې د وایي ډس په لړ کې زموږ کوښښونه کامیاب شوي هغه څنګه ګورې نه د ګلاب خان واده مو شو د ماشوم په لور شوه وعلیکم السلام او ډزې پکې ونه شو حالانکه حیدر خان او دغه سړي په هغه واده کې دا سړي سره کېدی نه شي چې په یو واده کې حیدر خان وي وایي ډزې دې پکې نه وي سوال نه پیدا کېږي چې هغوی هوایي ډزې ولې وړه کېږي د کلي خلک هم موږ سره دي پولیس هم زموږ مرسته کوي اوس یو کار کوو هغه څه اعلان کوو چې چا وایي ډز وکړو نو 1,000 روپۍ به ډز پسې جرمانه جمع کوي نو دا کار بیا سبا ته نه پرېږدو هم نه کوو راځه ریشا خان جی نن مې یوه بله ټپه اورېدلې ده هغه څه د ډز بندۍ تنظیم اعلان کړی دی که په کلي کې چا هوایي ډز وکړو که نه نو ډز پسې به 1,000 روپۍ جرمانه ورکوي عمل به څوک کوي د کلي خلک که نه کشر خان نو چې په داسې شوه نو دا واخله 15,000 روپۍ د څه لپاره خان جي د ډزبندۍ د تنظیم د دفتر مخې ته ودرېږه او 15 ډزې وکړه او دا 15,000 روپۍ ورته لړه کړه او راځه ته والله چې ډېر خوند به وکړي ګورې خان جي
داسې به خوندونه کې کشر خان منې به چې ډزې مو کو جرمانه هم ورنکو دا خبره دې هم رښتیا وکړه که موږ جرمانه ورکړه نو د هغې خو دا مطلب شي چې موږ د هغې تنظیم ومنو حالان کې موږ یې د سر هم نه منو نو بیا زه ګل اکبر ورشو خان جي او وکړو ورته یو څو ډزې خو زه هم در سره ځم راځئ ما سره راغلي یو صرف د دې لپاره چې موږ کوم تحریک شروع کړی دی د هوایي ډزو په باره کې نو هغه به تاسو موږ سره چلوئ انشاءالله او زموږ مرسته به کوئ ځکه چې د دې څه فایده نشته دی بلکل هوایي ګولۍ چې بره ځي نو هغه خامخا بیا لاندې کوي نو د دې لپاره تاسو یو خو زه په دې خبره پوه نه شوم